अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان زیب. په کورم کې دامن دشمنانو سره به سختۍ سره معامله کیږي. بیرسټر صاحب د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی صاحب ویل چې په کورم کې به هر حالت کې امن ټینګول شي، دامن دشمنانو په خلاف به آنی کاروایی وشي. بیرسټر صاحب میډیا سره په خبرو کې ویل چې د کوهاټ په ګرینډ جرګه کې د شوي تړون نه مخکې په کورم کې امن ټینګول لومړنۍ ترجیح ده. د ډیپټي کمشنر کورم باندې حمله تم د ثبوت اس کولو ناکامه حصہ وبیلا او خلکو نه مطالبه وکړه د حکومت انتظامیه سره د تعاون وکړي. د اطلاعاتو مشر واضح کړه په واقع کې د ملوث کسان به انصاف چوکاټ ته راوړل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د واقع ذمہ دارانو په خلاف سخت اقدامات اخیستلو حکم ورکړی. د علاقې کې د پایدار امن لپاره ټول وسایل د پورته کولو باندې زور وکړ. بیرسټر صاحب ویل چې د سکیورټي خدشاتو د وجه قافلې روانېدل وقتي طور ودرول شوي دي. د کلیرنس نه وروسته به قافله زر تر زر روانه شي. 13 ورځ د کورم د امن تړون نه مخکې تقریبا 3 میاشتې وروسته لومړنۍ قافله روانه ده. خو په لویه کورم کې د بګن علاقې کې د ډیپټي کمشنر جاوید محسود د قافلې په خلاف فایرینګ شوی چې په دې کې ډیپټي کمشنر جاوید محسود د اف سی پولیس اهلکاران زخمی شول. حکام واقع نه وروسته د امن او امان بحالي لپاره سخت اقدامات اخیستلو فیصله وکړه. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.